خپل ورونو سره یې څه جنجال و نو د خپلې مېرمنې دا 3 ګوتې یې داسې قط کړې او ورته یې په ټوکو کې وویل چې طلاق چې رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. هغه یو طلاق دی، یو عتاق دی او یو نکاح ده. په سویډن کې اوسېږم نو چې کله عمرې ته ځم نو زه چې د ترکیې هوایي میدان کې احرام اغوندم او نیت د عمرې کوم. څو په طیب باندې ځي، طیب پلار باندې بلې هغې ذات قرن دی، هلته یې مخکې د هغې نه حرامو ته صحیح دی. صورت اخلاص د وظیفې اجازه راته راکړه. 3 کاله چې که څوک صورت اخلاص وایي جناب ستر صاحب خداوند مطلقه ته د مکمل ختم د قرآن شریف ثواب ورکړي. سبحان الله. تشویش کې یم نو د دې لپاره دعا راته وښایي. د تشویش علاج چې دی هغې دپاره 2 دعاګانې ورته ښیم. بل ورور پوښتنه له ایران څخه عبدالغني وایي موږ چې دلته مسافر یو نو بعضې خلک وایي چې پوره لمونځ کوئ خو بعضې وایي چې مسافرانه لمونځ د سفر نیتونه کې 10 کال چې ډېر کم د مسافرانو نیت به کوي. چا کاکا مړ شي او د هغه ښځه لیور او لیورزۍ دواړه ولري نو آیا د دې نکاح په دې دواړو کې له کوم یو سره جایز ده؟ قسم چې په کونډو ظلم وکړي چې خدای د دوزخ ته ویسي. بلې خور پوښتنه له بغلانه دا وایي چې ما ته د عسکرو اجازه راکړي چې په ټول عمر کې کامیاب اوسم او پلار مې د سرطان ناروغ دی د هغې لپاره هم ذکر راکړي. سورت فاتحه د 1 څلوېښت کاله ته وایي روزانه اوبه د پیدامۍ د سر سنت او فرض منځ کې. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو ستاسو د پوښتنو وخت را رسېدلی دی او ماشاءالله پوښتنې دومره دي چې ښې ډېرې دي. کوشش به وکړو چې په خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته هغه ځوابونه درته وویل شي چې هسې زموږ ځوابونه خو الحمدلله ټول د شریعت له مخې دي چې تاسو پرې پوه شئ، ګټه ترې واخلئ او ښه فهم ترې واخلئ. او خوشبختانه د همدې ستاسو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په خپرونه کې یو ځل بیا قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب راسره دی. کور دی ودانوي چې له ځانه سره یې لرو. شیخ صاحب په خیر راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب ستر صاحب تاسو ته ستاسې د چینل کارکوونکو ته او زموږ او ستاسې محبونو لیدونکو ته اورېدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. تاسو ته هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. علیکم سلام. ډېره مننه شیخ صاحب چې یو ځل بیا هم سره د مصروفیتونو مرستیاګانو موږ ته او قدرمن لیدونکو ته وخت راکړه. کور مو ودان. الله مو خوشحاله. شیخ صاحب راځو د لیدونکو له پوښتنې پیلوو او لومړۍ پوښتنه غالبا د طلاق په اړه د ورور پوښتنه رالیږلې وې د نن څخه 10 کاله مخکې. زما ماما خپل ورونو سره یې څه جنجال و نو د خپلې مېرمنې دا 3 ګوتې یې داسې قط کړې او ورته یې په ټوکو کې وویل چې طلاق. وی دا واقع دي که نه؟ که واقع دي نو څه ډول طلاق دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 جدهن جد و هزلهن جد. 3 شیان دي چې رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. هغه یو طلاق دی، یو عتاق دی او یو نکاح ده. جناب سیرت صاحب یو سړی خپل یو بل چاته وایي چې ما خپله لور تله په نکاح درکړې، ګپ کې ورته ویلي. د پیغمبر د خدای حدیث دی ده او هغه وایي چې ما قبوله کړې ده. ما درکړې، یو وایي ما درکړې، اول وایي ما قبوله کړې، ګپ کې ورته ویلي. او دې وخت کې یو ګواهان څوک ناست دي متوجي سم نشي دا طلاق دا څه کېږي؟ نکاح واقع کېږي، نکاح وشوه، ښځه د ده شوه. او دا مسله ده چې د 3 شیان دي چې رښتیا دي ټوکې هم رښتیا دي. یو پکې طلاق، یو پکې د عتاق دی، عتاق د غلام ازادول. یعنې په ټوکو کې یو سړی چاته غلام ته وایي چې پخوا دا غلامان ډېرو هندي غلامان که نه د باچانو به ساتل نو هغه په آزادو کې آزاد شو. که په ټوکو کې د چا له وایي چې ته طلاق یې ښځې په ټوکو کې ګپ کې ویلې ته طلاق یې، دا طلاق لفظ نه دی. او چې داسې دی کې 1 2 3 ونه شي او د هغې ګوتې ټینګې کړي ونه شي. دا په بیه کې دا خبره په بیه کې هم شته، دا عقد دی، په دې باندې عقد قایمېږي. دا کتابونه راغلي فقهاو 1 2 3 که نه یا پټې داسې ونیسي په 3 راکې دلال هغې ته وایي په دې شو دا جلاپان دي کې ډېر ماهر په دې شو. دلته صحیح شی دی. اول ته لفظ صراحتاً د طلاق ذکر کړی دی او دلته ګوتې صراحتاً 3 ګوتې دغه کړي. 3 طلاق واقع شو. 4 وړو مذهبونو کې 3 طلاق واقع شو. متوجي؟ نو 2 مذهبونه دي چې یو د ظواهرو مذهب دی،
هغه کې یو طلاق واقع کېږي. درې طلاق وي په آن واحده کې یو طلاق یو د اهل تشیع د روافضو مذهب دی. نور په څلورو مذهبونو کې درې طلاقه درې دي. بله. بل ور پوښتنه د شیخ صاحب وایي چې زه د موټرو کاروبار کوم نو له ما څخه موټر خارجیان اخلي نو دوی په پیسو سود کوي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دې کې خو به مشکل نه وي. زه په موټر په پیسو ورکوم دا یې خرڅوي خو دا ورور وایي چې د خارجیانو پیسې خو له سود نه ډکې وي. ښه یعنې هغې هغه د هغوی خپل کار دی. ته خبر نه سود خو تا باندې ته خو ورکړه او درکړه کوې که نه نو هغوی چې پیسې د هغې د سود دا هغوی به په نغدو خرڅوي او په نغدو یې خرڅوي تله په نغدو پیسې درکوي خو دې کې مشکل نشته. بله پوښتنه ده د اشراق لمونځ قضایي لري که نه او مشخص وخت د دې لمونځ کم یو دی. اشراق لمونځ حدیث کې راځي چې کله المر په اندازه یوه نیزه راپورته شي یوه نیزه مثلا موږ تاسو په دې د عربي ګز کې دا ګز دی شرن دا ګز دی دومره چې لمر راپورته شي اشراق وکړي د لمر راختو ته لمر راپورته شو لمر راوخته لمونځ روا شو. قضیې په نوافلو کې نه وي. نوافلو کې د سر په سنتو کې قضیې شته نور سنتونه زواید چې دي په دې قضیې نشته او اشراق هم دومره ثواب لري. پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې د اشراق لمونځ کوي یو حدیث دی د هغې د جهنم اور د هغې وخه نه سیزي. الله اکبر. الله دې ټول نصیب کړي. الله امین. سویډن نه پوښتنه شیخ صاحب زه په سویډن کې اوسېږم نو چې کله عمرې ته ځم نو زه چې د ترکیې هوایي میدان کې احرام اغوندم او نیت د عمرې کوم کله چې مکې مکرمې ته رسېږم نو بیا حاجت شته چې د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها مسجد ته لاړ شم که نه خپل عمرې ته لاړ شم؟ نه پیغمبر علیه السلام خو دې دپاره پنځه میقاته ټاکلي دي. که دا سړی چې دی که دا چېرته د میقات دا ترکیه که چېرته داخل میقات کې نو دې باندې بیا دوباره تنعیم ته تګ نشته دی او که دوباره میقات کې نه وي که نه یعنې میقات کې دغه ترکیه نه وي نو بیا همدې لکه جدي نه څوک چې نیت وتړي مثلا د هغې احرام نه صحیح کېږي. ترکیه خو میقات نه دی خو لرې دی. میقات نه میقات دا مطلب چې دا طرف میقات تېرېږي که نه مثلا زمونږ ستاسو دا ترکیې به کوم طرف دی زمونږ ستاسو میقات چې دی ذات عرق دی ذات عرق که موږ ذات عرق نه تېرېږو که افغانستان کې د احرام تېرېږو په ذات عرق تېرېږو زمونږ احرام صحیح دی او هغه کسان چې په ذات عرق تېرېږي که نه نو د هغوی احرام صحیح دی. مثلا څوک په طیب باندې ځي طیب پلار باندې هغې ذات قرن دی هلته یې مخکې د هغې نه احرام وتړل صحیح دی. یو ذوالحلیفه د مدینې منورې نه څوک چې خلک راځي او هغه خلک چې هغې خواته پراته دي که نه هغه چې دی د هغوی احرام چې دی ذوالحلیفه دی مثلا که نه د بعضې خلکو یې لملم دی دا پنځه میقاته دي یو لملم ورته وایي او د بعضې خلکو جحفه ده جحفه که نه نو د کتې میقاتونو باندې راتېرېږي مثلا که نه او دې نه مخکې احرام یې تړلی مشکل نشته بیا دوباره احرام پرې نه شي تنعیم ته لاړ شي او بیا دې علماو او فقهاو دا مسله لیکلې ده که چېرته یو څوک مثلا د احرام نه په غیر حرم ته داخل شو د امام ابو حنیفه صاحب مذهب دا دی دې باندې دم لازم دی بیا به ځي هغه نږدې میقات چې د تنعیم دی هغې نه به احرام تړي او بېرته به راځي بیا حرم شریف ته او دم پرې لازم شو ځکه چې احرام نه مخکې تېر شوی او دغه میقات چې دی دا خو موقتي احرام دی میقات دی تنعیم چې ورته وایي که نه دا میقات دی لکه موقتي میقات دی. بل پوښتنه شیخ صاحب پلار مې موږ ورونو ته ځمکه یو څه ویشلې یو کور او ورسره لږ ځای یې ما ته راکړی او نور ورونو ته هم همداسې ځایونه ورکړي دي پلار او ما ته یې ویلي چې دا ځای ستا شو خو نوره ځمکه مو نه ده ویشلې اوس مې ورور وایي چې دا بیا له سره تا سره ویشم زه مې پلار ته وایم چې ما ته یو خط راکړه نو هغه یې نه راکوي نور ټولو خلکو ماماګانو مخکې ما ته دا راکړې ده نو آیا د پلار د مرګ وروسته دې کې د دې ورور حق شته چې دا توضیح کړي؟ دا ورور ساده دی که نه چې پلار ورکړي او شاهدان ښه ډېر شاهدان موجود دي دا دوه قسمه ورکړه ده یو دا چې دغه ستا ځمکه شوه همدې باندې قناعت وکړه هر چا له خپله ځمکه ورکړې ده په همغه به هر څوک قناعت کوي ټولو ته یې ورکړي ځکه پلار ورکړي که نه دوجي پلار چې ورکړه دا شول که هبه بخششي که هغې کې زیات هم وه او چې پلار وکړه بخشش وه دوباره چې ته که پلار خبره کړي چې تناب حق لرئ کله چې دا ځمکې تقسیموله او پلار ول دا ویلي چې تاسو تناب بیا کولی شئ نه زما نه وروسته
احتراز هم راغی اشتباه هم راغله تناب کولی شي متوجه چې وجدا ولا زیره دا کومه ده که نه په تناب کولی شي نه او که پلار توصیه نه کړي پلار یو چا له ملکیت ورکړی چې دا ستا شو هغه د همغې دی متوجه بې زامنه په دې کې دا نه لري او دا بس هبه شوه هغې پلار ورته بخشش کړه هر چا د خپله برخه معلومه ده دوباره بیا د حق نه لري چې رسیب چې بیا دغه وکړي دغه وکړي ډېره مننه بل پوښتنه شیخ صاحب چې ژبه مې بندېږي د دې لپاره کومه دعا او اجازه دواړه راکړئ بسم الله دا خو نو د موسی علیه السلام مبارک ژبه هم ژوندېدله که نه او ذهني م کمزوری و نو دا دعا یې ویله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمونږ حضرت پیر سباق صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعة موږ ته به ویل طالبانو ته به ویل چې دا 11 پیرې وایه بیا په دې خپل لاس داسې چوپ کړئ آیت شریف بیا د خپل لاس په دې سینه کش کړئ بیا داسې چوپ کړئ دا ستاسو سینه به الله پاک د فصاحت نه بلاغت نه ډکه کړي ژبه مو د فصاحت نه ډکه شي دا لقنت د ژبې ختموي او دې سره حافظه هم قوي کېږي امنادي ورور پوښتنه صورت اخلاص د وظیفې اجازه راته راکړي دې ته خو خپل بالکل اجازه ده صورت اخلاص چې وایي دا حدیث کې د دې خپل تعدادونه ذکر شوي دي په حدیث مبارکو کې درې کارت که څوک صورت اخلاص وایي جناب اشتر صاحب خداوند مطلقه ته د مکمل ختم د قرآن شریف ثواب ورکړي سبحان الله او که څوک لس کرتی وایي الله پاک دومره ثواب ورکړي لکه کور جنت کې ولا کور جوړي په لس کرتو باندې که شل کرتی وایي الله ولا 2 کور جوړي عمر فاروق صاحب پیغمبر د خدای ته ویل د خدای پیغمبر نو د شي خو چې موږ به ډېر ویو څومره چې ډېر ویلی شي الله ډېر کورونه دل جوړي حتی حدیث کې راځي که څوک 200 کرته قل هو الله شریف وایي الله جل شانه وایي د 50 کالو ګناهونه صغیره ګناهونه معاف کړي ماشاءالله بله پوښتنه ده او بل ډېر پریشان یم شیخ صاحب تشویش کې یم نو د دې لپاره دعا راته وښایي د تشویش علاج چې دی هغې دپاره 2 دعاګانې ورته ښیم یوه دعا چې ده هغه خو موږ تاسو ښودلې هم ده لا حول ولا قوة الا بالله تشویش داسې مرض دی چې علاج نه لري خو پیغمبر علیه السلام وایي لکل داء دواء د هر مرض دپاره دوا شته تشویش دوا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم پیغمبر علیه السلام فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله دواء ل99 داء اداها الهم لا حول ولا قوة الا بالله دا د یو کوم سلو مرضونو دوا ده ادای تشویش دی هم سمانه هم هغه غم ته وایي چې علاج معلوم نه وي تشویش علاج نه دی معلوم که نه د هم چې دی دا علاج لا حول دی وایي هر مانځه پسې 140 کرتې مجربه نسخه ده بل ورور پوښتنې له فرانسه دا وایي چې دلته موږ ته پیسې راکوي د فرانسې حکومت څوک چې بیکاره وي یا ماشومان په مکتب کې نو د مهاجرو سره کومک کوي وی بعضې مولوي صاحبان وایي چې دا د کفر پیسې دي دا حرامې دي چاته وی صدقه هم ترې نشي ورکولی نو داسې یو کیسه ده چې فرانسه ته پیسې ورکوي هغوی ته دا مسله ده چې دا چې کافر دله پیسې درکوي مثلا د ټولو اسلامي هیوادونو سره کفار مرسته کوي دا موږ مهاجرت وخت کې ټول هم نامرستې هغه د بشري همکارۍ د وجې نه کوي دیندارۍ د وجې نه کوي مثلا موږ تاسې مهاجرو دا ټول راشن چې موږ خوړه دا راشن خو چې موږ ته نه خو ولګې نه مټ کېدو په وخت ضرورت کې وایي ما د ډېرې ناچارۍ نه یاد ته شا کړه ناروا د ضرورت په وخت رواشي نو ته چې په فرانسه کې اوسېږي کاروبار دې هم نه حکومت پیسې هم در نه کړي ته شي خورې نو زه خو خمار نه چې خاورې وخورې خبره پوه نه شئ نو مولوي صاحبان چې دي یو تقوا ده یو فتوا ده تقوا دا ده جناب سیرت صاحب چې بیخي یو شی مه اخله زه په خپله کار کوه دا ملا صاحب چلته اوسېږي ته چې هلته امامت کې مثلا خبره پوه شي دا په کوم وطن کې کې د چا په وطن کې کې مسلمانانو ته خو یې کې لیکن هغه مسلمان چې پیسې ورکوي هغه هم د فرانسویانو پیسې دي اتا پسې لمونځ کوي اتا پسې لمونځ کوي هغه د فرانسویانو پیسې اخلي دا خو د پلار د کور نه دی پیدا کړي د ځمکې نه پیسې راوځي او نه ماشین دی په خپله کور کې ایښی خو هغه بنده مزدوري کوي همدغه خلکو سره کوي او تا پکې پیسې درکوي ته مه اخله بیا د امام صاحب مذهب باندې بیخي په امامت باندې پیسې اخیستل حرامې دي ته څه ته اخلې تقوا دا ده چې بیخي مه کوه دا کار او فتوا دا چې مشکل دی کې نشته دی ضرورت دی بله
راځو شیخ صاحب بله پوښتنه ده که یو څوک قتل وکړي او قصاص حکم پرې وشي او بیا د هغه د خلاصون لپاره کومک کول وي دا خو به ګناه نه لري؟ نه دا ثواب لري. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. څوک چې د مسلمان ژوند ته نجات ورکړه گویا کې ټول مخلوق ته نجات ورکړه. سبحان الله. بل ور پوښتنه ده شیخ صاحب اوس لیکل شوې ده نو که نه خوبونه خو موږ نه اخلو په خپرونه کې خو اوس تکلیف پرې شوی او ورور هم تکلیف کړی وی چې خوب مې لیده چې اسرائیل علیه السلام مې په خوب ولیده روح یې راڅخه وانخیسته ما ورته کلمه وویله او راویښ شوم وی د دې تعبیر که راته ووایي. نو د دې تعبیر دا ده چې خدای به ژوند درکړي او کلمه به دې الله نصیب کړي. کلمه چې نصیب شوه نو دې نه غټه خبره نشته. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د آخره خاتمه په دې کلمه تېره شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاک د هغې ټول ګناهونه وربخي که صغیره یې که کبیره یې دغه کلمه خو داسې کلمه نه ده. 1,40,000 پیغمبرانو دا کلمه راوړې ده. نو خوشحالي حاصل که بشارت چې د اسمان هغه مخلوق چې تا ته هغه لا یعصون الله ما امرهم د خدای پاک هېڅ نافرماني نه کوي هغې ته کلمه ښودلې ده او تا کلمه هغې ته ویلې ده. بلې خور پوښتنه شیخ صاحب حافظه مې کمزوري شوې ده چې یو کیسه بار بار کوم نو ما ته یې دوه راوښیه او بله د اذکار درود شریف استغفار د دې اجازه هم راته راکوي. بالکل ورته اجازه ده. خداوند متعال دی توفیق درکړي خداوند متعال دی اجر درکړي او موږ هم د دعا نه پکې هېر نه کړي. او حافظه یې کمزوري شوې ده. ربي زدني علما والحقني بالصالحين مانځه پسې درې کرتې وایه. بله پوښتنه د شیخ صاحب د تفریحي برنامو د کتلو په جریان کې ذکر کول څنګه دي؟ ذکر کول په هر وخت کې به کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی کل احیانه د خدای پیغمبر په هر حین کې احیان په هر حین کې به الحین خو ډېر کم دوانه تقریبا لحظه الله به یادو الله پاک ولې به یادو اوس دې کې دا اعتراض وردیږي چې پیغمبر رسم بیت الخلا کې الله یادو هو که نه بیت الخلا کې الله پاک د خدای پیغمبر یادو بیت الخلا کې دننه فاکم قلب هغه ذکر قلبي ذکر و که نه لساني ذکر نه و لکه بیت الخلا کې لساني ذکر منع دی خو قلبي ذکر قلب چې نه بېودسه کېږي چې هلته هم دې رب په یاد کېږي جنابت په حال کې په قلب باندې خپل قلب باندې په زړه باندې ذکر کولی شي زړه کې الله یادولی شي هلته هم یاده الله به ستایدي او تفریحي تبدیق خو دا چې د تفریحي وخت په تفریح په وخت کې یو سړی هلته تفریح کوي مثلا کرکټ کوي بل کوي ته د الله ذکر کوي نو دا خو تا لپاره یو بهترینه موقع ده. دی وجه نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي څوک چې بازار کې روان دی د بازار کې او دا دعا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر. وایي دته الله په زرګونو نیکۍ لیکي ولې لیکي ځکه هلته خلک غافله دي او ته په ذکر کې اخته یې تعالی الله په زرګونو نیکۍ درکوي او لیکي درته. سبحان الله. راځو بله پوښتنه شیخ صاحب زه په خوب کې د مکتب دوره او زاړه یادونه ګورم وایي د دې تعبیر به دا خپله کله کله د دغې جناب سلسله اعصابو کمزوري هماغه حالت انسان خوب کې ګوري هغه فیتې سر نه شوي چې کوم فیتې ثبت شوي هماغه بېرته پکې راوړي. بیا هم لیدونکو ته وایو چې قدرمن لیدونکو دا خو واخصه لیکلي مو خو موږ ته خوبونه کوشش وکړئ مه رالېږئ. بله پوښتنه شیخ صاحب پلار مې مریض دی نو زه ورته د تداوۍ پیسې ورکوم او دوا ورلیږم د پلار ته نو آیا دغه مصارف زما د ټولو ورونو سره کېږي که نه؟ دا خو ستا خپل پلار سره یو احسان دی که هغوی کوي که نه کوي ته یې مه کوه ستا د هغو سره حق نه کېږي خپل ځان کار کوه. اصلي کې داسې دي ټولنه کې شیخ صاحب لږې واضح کړم پلار د یو ورور زوی سره اوسېږي او نور زامن یې بېل خو دغه یو زوی مجبور دی چې د پلار هرې لحظې ته رسیدګي وکړي په دې مصارفو کې د دې جامه هر څه چې کله بیا څه تقسیمیږي هغه نور ټول نه مخکې ناستي نمبر کې وایي راک او دلته دا د پلار ژوند او مصارف دا په یاد نه وي هغه دې بیا نه ورکوي که نه ګوره دا خو بالوالدین احسانه مثل الله پاک وایي خپل مور پلار سره نیکي وکړئ یو سړی دی خپل هغه زه نه کوم نیکي نه کوم دې سره خپل اولادونه هم همداسې بیا پاتې کېږي بیا داسې نه کوي ته چې خپل پلار سره نیکي کې الله پاک تعالی جنت واجبوي او نور ته نه واجبوي او هغه ته خپل کار کوه که نرې
او مذکر انسان نارینه انسان نه خپل پلار دي که مور دي او سره نیکي کوه او بل څه نه بیخي غواړم. ښه بل پوښتنه دا د جاپان نه د شیخ صاحب دلته چې موږ کار کوو د قرآن کریم د عزت په خاطر هغه موږ ځان سره نشو راوړلی قرآن کریم، نو د مجبوریته مو په موبایل کې قرآن کریم ډاونلوډ کړی، نو کله چې ستړي شو په ملاسته یا په څنګ تلاوت کوو دا خو به ګناه نه وي. قرآن شریف کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم خاوندان د عقل هغه کسان دي، خاوندان د عقل هغه کسان دي یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خاوندان د عقل هغه کسان چې یذکرون الله قیاما چې الله په ولاړه مې دی، په ناسته مې دی، په ملاسته مې دی. بعض علماء دین مونږ مراد دی کنه، مونږ منه په حالت کې کولای شي چې مونږ کولی مونږ خلک شي کوي تلاوت کوي کنه کوي مونږ کې خلک تلاوت کوي هیڅ مشکل نشته دي کې ثواب د الله درکړي اجر د الله درکړي. بل پوښتنه شیخ صاحب چې زموږ په منطقه کې یو رواج دی چې کله غواړي چې خپل مقصد ترلاسه کړي د قرض خلاصولو لپاره وي نو دوی ښځې راټولیږي د کلي او یو شی پخوي په نوم د مالوده، دغه عمل اووه چهارشنبې دوام کوي، بیا دوی چې کله راټولیږي هیڅ نوع ذکر نه کوي او بل دا خوراک نارینه هم نشي کولی، حتی د نارینه غږ باید هم وانه اورېدل شي، او بل چې لومړی اووه ښځې خوري بیا یې نورو ته ورکوي، نو آیا دا خو شرک یا بدعت نه دی او په اسلام کې جواز لري که نه؟ شرک ورته نه شو ویلی، شرک خو ډېره ګناه کبیره ده. بدعت له په دې خاطر ویلی چې قرآن او سنت کې د عمل نه ده راغلی. بدعت هغه شي ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په قول کې نه په فعل کې نه په تقریر کې. څه مطلب؟ پیغمبر د خدای په امر دی چې دا کار وکړي، دا بدعت شو. صحیح ده؟ البته بدعت به پنځه قسمه دی، او یا مثلا پیغمبر سم یو کار کړی نه او ته کې هغه بدعت شو. پیغمبر علیه السلام په مخ کې یو کار شوی نه وي نه، او هغه یو کار پیغمبر د خدای په مخ کې نه شوی هغه بیخي شوی نه وي، صحابه وکړی نه وي که نه، هغه بدعت شو. که د پیغمبر د خدای په مخ کې یو کار پیغمبر د خدای امر وکړي دا کار کوئ، یا فعل په خپله یو کار د خدای پیغمبر کړی، یا تقریر ورته وایي. تقریر دا معنا چې د خدای د پیغمبر په مخ کې یو کار شوی دی پیغمبر سکوت کړی، نبي صلی الله علیه وسلم ویلي تقریر د پیغمبر وایي، نو دا سنت شو. او دې نه خوا ټول بدعات ورته وایي. ښه البته خلک په دې باندې پوه شي بدعت د شروع شی نه دی، ما لا اصل له فی الدین، چې قرآن او سنت کې هغه دپاره دلیل نه وي، اصل ورته نه وي، دلیل ورته نه وي. قرآن سنت کې چې دلیل هغې له بدعت وایي. او هر بدعت چې دی کل بدعت ضلاله، هر بدعت چې دی ګمراهي ده. او مګر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلفاء راشدین علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما سنت لازم ونیسئ او زما د خلفاء راشدینو چې ابوبکر صدیق صاحب دی، عثمان صاحب دی نه، او دارنګې عمر فاروق صاحب دی، علي صاحب دی، عثمان صاحب دی، دا څلور خلفاء راشدین چې دي صدیق صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، علي صاحب رضی الله عنهم اجمعین. په دو باندې منګولې ولګوئ او منګولې غاښونه پې کلک مضبوط ولګوئ. وعدوا علیه بالنواجذ، نواجذ دې د جام له غاښ ته وایي، داسې در باندې څوک خښ کړي بیا خلاصېدی نه شي، دې باندې غاښونه پې ولګوئ، مطلب محکم یې کوي. نو جناب شرع چې عمر فاروق صاحب تراویح چې وي 20 رکعاته په جمع چا نه وه کړې، عمر فاروق صاحب بیا په جمع باندې وکړي. چا ورته دا خو رسول الله نه ویل کړل نعم البدعة هذا ښه بدعت مې وکړه. بدعت پنځه قسمه دی، یو پکې واجب هم دی. واجب دا معنا چې اوس دا هغه علوم چې موږ او تاسو د قرآن او سنت د تصحیح دپاره ویو واجب دي، لکه د علم النحو یادول. اوس الحمد الف لام په څو قسمه دی؟ الف لام څه ته وایي؟ معنی یې څه ده؟ د دې څو قسمه دی؟ دا اسمي دی، حرفي دی، عوضي دی، غیر عوضي دی، لازمي دی، غیر لازمي دی. د دې شیانو لازم دغه شی دی درس او تدریس دا واجب دی. متوجه؟ دا نه کې قرآن شریف نه پوهېږي نو که نه 14 علوم به دې یاد وي قرآن شریف ترجمه کې. اوس بل ترجمه چالان کړمه ته به هم تعجب پاتې شي، یوه ښځه به مفسر ترجمه کوي پوه نه شوې. دا بل ځای کې چالانو مشي دا ترجمه غواړي چې ښځې دا ترجمه کوي، دا ترجمه د قرآن شریف ده. دا اوس ګپ نه دی، قرآن شریف د خدای کتاب دی، دا خو د مخلوق کتاب نه دی چې نه په صرف پوهېږي، نه په نحو پوهېږي، نه په بلاغت پوهېږي، نه په فصاحت پوهېږي، نه په جمع پوهېږي، نه په تثنیه پوهېږي، نه په مفرد پوهېږي، نه په مصدر پوهېږي، خو ترجمه یې شروع کړې ځان نه. دا
پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قرآن شریف څوک په خپل ری وکړي فإن أصابك تخته که حق ته ورسېږي خطا شو په دې باندې علما چې ترجمه کوي لړزېږي دا خلک چې د خپل سن ترجمې شروع کړي دي ښځه دلته ناستې مفسره صاحبه وایي دا عالمه ده عالمه شرط دی په ټکي نه خبرې عید د الحمدلله معنا نشي کولی الف لام پیژنې نه ما پیژنې ما په څو قسمه دی توجه دا خلک ډېر جرأت کوي اوس دا د وجې نه زموږ استاد چې مولانا ذکریا رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلی فضایل الاعمال ورته وایي مخکې تبلیغ نصاب نومو هغې کې لیکلي وس فلس علم دا ټټي خلکو قول نه دی د علماو مضبوطو جید علماو قول دی چې فلس علومو به سړي دي به خلکو ترجمه وکړي متوجه شي او که چا ترجمه قرآن شریف کې لیکلي یو اسانه خبره ده چې چا لیکلي لاندې نه که نه معنی ورته لیکلي هغه معنی وایه خو لیکن ځانه ترجمې مه کوه او ځانه خبرې مه کوه په قرآن شریف کې بیا ګناهګارېږي بلې خور پوښتنې ته راځو شیخ صاحب دا وایي چې مولوي صاحب چې کومې وظیفې خلکو ته ورکوي د دغه اجازه غواړم او بله دا چې خاوند سره مې ژوند ډېر سخت نو یو وظیفه یا دعا راته راکړي چې خدای مې ژوند ښه کړي وظیفو کې ورته اجازه ده ذکر کې الله پاک دې ول توفیق ورکړي خاوند سره چې ژوند خراب دی هغه د بسم الله الرحمن الرحیم تکلیف وباسه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا د شپږ سوه اوه سوه شپږ اتیا کرتې وایي اوه سوه شپږ اتیا کرتې په دې اوبه دی ودموي دا دې خپل خاوند ته ورکوي همدا عمل دې جاري وساتي شوارز کې یو ځل لیکئ همدا اوبه چې کې اچولی شي ترکارۍ کې اچولی شي اوړو کې اچولی شي او غوڼ کور څکلی شي نور اوبو کې ګډولی شي نو دا خاوند به ورته بیا سلام کوي داسې به شي لکه عسل او شات د مین نه به سره خواږه شي بله خور ده د هغې لومړۍ پوښتنه همدا ده چې خاوند کور کې جدي رفتار کوي پلار ته یې کنځا کوي هغه ته هم همدغه عملي کوي د دې خور دویمه پوښتنه ده زما یو خپلوان مړ دی نو چې زه کله دعا کوم چې ټول مسلمانان وبخي نو هغه او خواښې مې سترګو ته یا ذهن ته راځي چې دوی ته دعا ونه کړم وایي په دې کې خو په ګناهګاره نه یم نه دې کې ګناهګار یې هغه تا باندې حق لري شرط کې خیر دی که نه خو بدي ورسره وایي چې وایي نیکي به نیکي کاري او وایي بدي به بدي کاري سګان است بدي په مقابل د بده کې د سپو کار دی خو نیکي به بدي کاري مردان است نیکي په مقابل د بده کې دا د مردانو خلکو کار دی وایي که نه کینه بده ده بېشکه جنګ حرام دی نه د نفس او د شیطان سره کینه او سره کینه مه ساته خپل نفس او شیطان سره کینه ساته بله پوښتنه ده شیخ صاحب وایي چې نوی کار مې شروع کړی دعا راته وکړئ وظیفه راته راکړئ او دعا راته راکړئ ما ته او اولادونو ته مې او خواښې او خاوند مې ډېره ازاروي او خاوند موږ ته پیسې نه راکوي او ورونو ته یې لیږي نو دا مجرم دی که نه ډېره مننه وی الله مو وساته د ښځې پیغمبر علیه السلام فرمایي ولنفسک علیک حق د خپل نفس په تا باندې حق دی ولزوجک علیک حق د خپلې بیبي ته باندې حق دی دا مسلمانان چې په دې خارج کې اوسېږي دلته دا زنانه نمشره صاحب اکثره خوارانې ماته راځي زړې زړې زنانې او یا خواران زنانې راځي مشکل سره مخ مسلمانان که نه نو دا شکایت ډېر کوي چې خاوند مې کړی 10 کاله کېږي په فرانسه کې دی په جرمني کې دی په امریکا کې دی لندن کې دی پیسې نه رالیږي که رالیږي خپل ورونو ته رالیږي نو مسلمانه تا باندې خو د خپلې ښځې دا حق دی عمر فاروق صاحب چې یو ځای له ژوندي لېږه عسکر د 3 میاشتو نه د 6 میاشتو نه به زیات نه لېږه او ته 10 کاله په اروپا کې اوسېږي په جرمني کې بل ځای کې اوسېږي خارج کې اوسېږي مسلمان نو نور خو دا حق د ښځې پېمال کړی لیکن دا حق ولې نه ورکوي چې هغې ته لږ پیسې راولېږي په کار راځي ځان ته پې جامې والي ځان ته پیوشې والي ځان خپل ضرورت یې پوره کړي نو دا باید دا بیبي چې ده دا وظیفه دې کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا خپل خاوند په خپل تصور کې ونیسي درود شریف د 11 کرتې مخکې وایي بیا د خپل خاوند تصور کې ونیسي سترګې دې پټې کړي د الله دوه نومونه دي وایي یا حنانو یا حلیمو یا حنانو یا حلیمو 314 کرتې دي چې پوره 4 ماستان مانځه پسې بیا دا درود شریف 11 کرتې بیا ووایي نو دا عمل چې پر سره کې خپل خاوند په خدای مهربانه کړي ډېره مننه بل ورور پوښتنه له ایران څخه عبدالغني وایي موږ چې دلته مسافر یو نو بعضې خلک وایي چې پوره لمونځ کوئ خو بعضې وایي چې مسافرانه لمونځ په ایران
مسافر چې هر ځای کې خدای تلی کار ته چېرته یې جناب سیرت صاحب د 15 ورځو نیت نه کړی حالت د استقرار چې نن به ځم سبا به ځم نن به مې نه سبا به مې نه مثلا حکومت دی پردی حکومت دی که نه نو دا که 10 کاله په دې نیت تېر کړي د سفر نیتونه کړي 10 کاله چې ډېر کم د مسافرانو نیت به کوي او مسافران مونځ به کوي. ها بل یو پوښتنه دا وه چې یو وخت مې له یو سړي 1 لک روپۍ په 1.5 لک واخیستې یعنې په سود چون زما ضرورت ډېر و وایي زما حالت هم خراب دی او دغه کس وایي که پیسې دې رانه کړي نو در باندې نور هم زیاتوم یا ډبلوم نو د شریعت نظر څه ډول دی په دې اړه؟ د شریعت نظر دا دی چې ته باید سود ونه خورې سود هغې نه هم وانخلې او هغه هم دې عمل نه لاس واخلي ځکه د پیغمبر د خدای وایي داسې وخت به راشي زما امت به ټول سود خواره شي ومن لم یأکله اصابه من بخاره که څوک سود نه خوري د سود هغه دود به ورته ورسېږي هغه لوګی به ورته ورسېږي هغه ګرد به ورته ورسېږي متوجه دې کار نه اجتناب وکړه دې کار نه لاس واله ونه کې به نه مري بل کار به خدای پیدا کړي بل به پیدا کړي متوجه او نو دا کار ډېر حرام دی په شریعت کې او هغه سړي له پکار دي چې هغه سود ورته وبخي هغه مسلمان ته ځکه دا بیا قیامت کې دی الله د جنگ د اعلان سود خور ته کړی یو چاته یو د اولیاء دشمن ته د اعلان جنگ کړی یو سود خور ته اعلان جنگ کړی فاذنوا بحرب من الله ورسوله تاسو ته اعلان دی په جنگ باندې د طرف د الله طرف د رسول الله نه سود خور د الله جنگ باندې اعلان ورکړی دی نو که د الله جنگ ته تیاری دی شي نو خوري دي. بله پوښتنه ده غالبا همدغه ورور د شیخ صاحب یو سړي پر ما پیسې وي تقریبا 45 میلیونه هغه وخت تومن میلیون په 1000 روپیو 2 کاله د په منځ کې تېر شوي او زما د ده انډیوالي وه نو اوس ما پیسې 1 لک او 100 افغانۍ کېږي نو ده ما ته وویل چې ما په پیسو ګټه کوله آیا د دې حق کېږي د شریعت له نظره یعنې ګټه راکړه ګټه څوک غواړي چا چې ده ته پیسې ورکړې وي او ګټه راکړه نو که ګټې دپاره یې ورکړي چې ګټه به پرې راکړې خو بېله خبره ده که نه دا خو لکه مضاربت غوندې شو چې دا پیسې واخله په دې کاروبار کوه ګټه تاوان مو شریک دی همداسې پیسې ترې اخیستې همداسې پیسې ترې اخیستې اوس یې ګټه غواړي نه دا خو کل قرض دا خو قرض شو کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې ځان ته نفع جلب کوي هغه سود دی هغې نه ځان ساته. بله پوښتنه د شیخ صاحب چې د هر چا سره د خپل وس پورې ښه کوم او که یوه ګوله وي که هر څومره ښه چې له چا سره کوم بیرته راباندې راګرځي له ځان څخه مې بد راځي بعضې وخت له ځان سره وایم چې نور نه کوم خو یو څوک راته زنګ ووهي نو زه بیرته زړه مې ونه شي نو څه وکړم دې کار ته ادامه ورکړم که نه دې کار ته ادامه ورکړه دا ښه کار دی یعنې ښه دي دا خو مسله ده پښتو کې یو متل دی وایي هر شی چې حمل راوړي هر شی چې حمل راوړي بچي راوړي د ځان په څېر هر شی چې حمل واخلي بچي راوړي د ځان په څېر نیکي چې حمل واخلي یا بدي راوړي او یا هیر نو دا خو قاعده ده خو ته به نیکي نه پرېږدې نیکي خلکو سره کوه الله تعالی اجر درکوي. بل ورو پوښتنه د شیخ صاحب 2 کاله کېږي چې یوه پریشانۍ کې راګیر یم ډېرې دعاګانې کوم خو هېڅ نه کېږي اوس راته عصبي تکلیف را پیدا شوی په یو مجلس کې نشم کېناستلی چې یو څو خبرې کوي زه وایم چې دا ما یادوي نو ځان ډېر ذلیل احساس کوم څو ځله مې د ځان وژنې خیال هم کړی ډېر ډاکټرانو ته مولوي صاحبانو ته ورغلی یم ډېر مې حالت خراب دی که مولوي صاحب راته یوه چاره وکړي ده لا ویل چې یو له نږدې ملاقات وکړم خو په دې اړه ورته لارښوونه څه ده شیخ صاحب؟ نو غمونه خو دنیا کې چې دی وایي در این دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد په دې دنیا کې بیغمه کس نشته وایي خټه د آدم چې کړه په خنبیر پرشتګانو ټولې په غمونه او په دردونو ولاړه کله په لمر سوځي او کله ریږدي تر ساړه کله مري ده ولګي کله مري په ډېر خواړه واړه په غوغا دي چې راغلي په دنیا دي نه یې غوږي په قلار دی او نه ماړه غم خو هر چا سره شته وایي همیشه به یو پڼد د غم په سر وي همیشه به یو پڼد د غم په سر چې په سر وي د ستا د دې دنیا دې دنیا پګړې چې تړلې او خولې په سره غمونه به ګالې لیکن ته چې په دې دومره تشویش ته رسېدلې ستا علاج دا دی چې ځان خواري کوشش کوه د ورځې 2 رکعته خبرې کې ختم لا حول کوه 100 کرتے درود شریف پر رسول مبارک ہوا لن درود اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على النبي الامين دې ضرور کیږي دا د 3 کرتے 100 کرتے دا وي
بیا دې منځ کې لا حول وایي ځای کې کښېني لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله حی دې هی نه وي او خی دې نه وي حی دې وي دلته ستوني کې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا چې پنځه څپه پوره کړي ورپسې بیا سل کړي درود شریف دې وایي دا دوا دی وایي د غمونو نه به خلاص شي مصیبتونو نه به خلاص شي د موټر ځان ناچولو نه به خلاص شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث موي و چې دې کې د یو کم سلو مرضونو علاج دی. خور پوښتنه ده زه کونډه یم 2 کاله پاکستان کې وم اوس لندن کې یم 2 کاله کېږي دلته نو ما د خپلو بچو سرسایه نه ده ورکړې نو زه اوس کار پسې ګرځم او بچیان مې هم واړه دي نو ما ته یو ملا ویلي و چې په تا سرسایه نه کېږي آیا دا صحیح دي که نه سرسایه ورکړم که اوس دې پیسې پیدا کړي خو یې سرسایه ورکړه ځکه سرسایه واجبه ده او که نه اوس دې نه کېږي نو بې اوسه د خدای پاک نه دی مکلف کړی. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي دلته که مودونه لوړ دي او زما اولادونه استنجا نه کوي کاغذ تشناب استفاده کوي وایي دا جواز لري. استنجا چې دا جناب سیرت صاحب یو په اوبو سره ده یو په لوټو سره ده یو په تیږو سره ده تشناب کاغذ اوس پکې راغلی که څوک په تشناب کاغذ باندې استنجا وکړي دا استنجا بیا په 3 قسمه ده دې کې به تفصیل دی که چېرته مخرج نه نجاست تجاوز نه وکړی نو بیا استنجا سنت ده تشناب کاغذ باندې استنجا کولی شي په لوټه کولی شي اگر په اوبو باندې بهتره دا ده چې اول په تشناب کاغذ کې بیا په اوبو کې او که ځان له په تشناب کاغذ باندې استنجا وکړه کفایت کوي هېڅ بله ضرورت نشته. بله پوښتنه شیخ صاحب وایي نو حافظه مې کمزورې دی او دعا راته وښیي او اجازه راته راکړي پخوا موږ چې کوم عالم ته خپل مشکلات به وي نو هغه راته ویل چې دا دعا وایه اجازه کې دا راځي که نه چې دا دعا وایه دا وایي چې همدا وایي چې همدا اجازه ده که نه چې وایه او بل منزل ویل د حاجت لپاره وایي څنګه دي منزل خو بهترین شی دی منزل ټولو حوایجو دپاره کار کوي ځکه هغه کې درې شیعتونه دي 3 هغه کې 3 شیعتونه دي دا چې سړی وایي د ټولو سحر جادو منترو کوډو پیرانو دیوانو ټول نه په امن کې ډېر لوی شی دی منزل سهار او ماښام دې نه قضا کوي ټول دی او که یو دا دعا ورسره وایي اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ من ناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. یو که دا دعا دې مرسره وي 3 کرتې دې کې به بېلې فایدې دي دې کې به بېلې فایدې دي دا هغه ساري امراض نه وي هغه به پرې بیا نه راځي. بله پوښتنه شیخ صاحب مور او پلار او خاوند مې راسره ډېر ظلم کړی زما خاوند سپین ږیری و چې زه یې واده کړم او زه د 14 کالو چې واده کړم اوس مې خاوند هم مړ دی او والدین مې هم مړه دي خو هیڅ مې ورته زړه نه پاکېږي کله ځان ته دعا کوم چې خدای هدایت راته وکړي خو بیا مې هم دوی ته زړه نه پاکېږي هم والدینو ته هم میړه او دې کورنۍ ته هغوی به چې ظلم درسره کړی ظلم یې چې کړی دا د هغوی ګناه ده او د هغوی ګناه چې د هغوی خپل الله پاک په هغه ګناه باندې نیسي لیکن ته هغو ته دعا کوه ځکه تا باندې بېل حق لري. د دې پوښتنه ده وایي دا زړه مې کله کله داسې بیخي ناامیده شي کله وایم خدایه چې وړوکیتوب کې دې مړه کړې وی یا مرګ غواړم دا مسافري دا بېوسي بیخي مې زړه تنګ شوی دی او کله مې اولادونه هم خبره ونه مني نو زړه مې سخت خفه کېږي او دعا راته وښایي چې زړه مې ډېر نری شوی چې الله راته مشکلات همدا لا حوله د هر مانځه پسې یو سړي ښکارتې وایي داسې به خوشحاله لکه ګلونو کې چې ګرځي لکه باغچو کې چې ګرځي دا خفګان د زړه به یې بیخي ورک شي. بله پوښتنه د ورور د شیخ صاحب دا وایي چې د ماښام اوابین یو ځل نیت کېږي که 2 رکاته کېږي او نیت یې څنګه دی او په لمونځ کې کله کله غلطېږم نو سجده سهوه په کوم وخت کې وکړم. صلات اوابین خو 6 رکاته مونځ دی د سنتو نه بغیر رسول الله مبارک به 6 رکاته کول او بیا صحابه ورته ویل چې دا 6 رکاته مونځ څوک کوي لکه 12 کاله چې عبادت الله ته وکړي څو کاله 12 کاله نو سنت اوابین چې دی نیت مې کړی د خلاص 2 رکاته اوابین مونځ کوم 2 رکاته نفل مونځ کوم هېڅ مشکل نشته همدغه نیت په زړه کې تېروه هېڅ تا مشکل حل دی 2 رکاته نفل مونځ کوم یعنې سنت اوابین که نه په دې حاضر وخت خاص د سلام محمد کعبې شریف پر الله اکبر که غلطېږي پکې هر مانځه کې سره غلطېږي غلطېدو کې هغه غلطېدل غلط دي چې تا تاخیر د فرضو پکې راشي او یا ترک د
واجب راشي نو هغه وخت کې سهو باندې لازمیږي دې نه په غیر طبعا د سهو نشته دی بس سهو مه کوه منځ کې خلک غلطي بلې خور پوښتنه د شیخ صاحب چې که دا ذکر چې له چا څخه پاتې شي یا میلمانه راشي یا پاتې شي یا نفل پاتې شي تاسو ویل چې ملایکې خیرا کوي که یو عذر نو بیا څنګه دی عذر خو شرط کې عذر خو فرد منځ سره معاف کېږي متوجه اوس جنابت د ښځه د مرض په حال کې استجهاز حیض چې ورته وایي د حیض په حال کې مونځ کوي روژه نیسي ضرورت دی که نه استجهاز مطلب دا چې ښځه کله مریضه شي که نه نو هغه به هر لمانځه لپاره بېل بېل اودس کوي یو نفاس دی د ښځې اولاد وشي نو هغه کمه موده معلومه نه ده زیاته موده صالح خورجه ده به یې ومونده کوي اودس به نه کوي خام سره به یو ځایوالی نه کوي تلاوت به نه کوي که نه هغه خو بېله خبره ده بل ورور درې پوښتنې شیخ صاحب زه چې کار کوم په کار کې دا ذکر کوم چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اجازه او د دغه وړوکو د دې اجازه راکوي او د وړو ذکرونو ټول ورته اجازه ده الله دې ورته توفیق ورکړي ډېر ښه کار کوي خپل ذکر ته دوام ورکوه خپل ذکر هېڅ کله پرې نه دی بله پوښتنه دا وی چې زما دماغ کمزوري دی چې یو اسانه دعا چې ثواب مې ډېر وي او دعا لنډه وي بس دا خو تاسو ورته وویله شیخ صاحب بله پوښتنه دا وی چې زه اروپا کې یم نو بعضې وخت چې لمونځ را څخه قضا شي نو د مازدیګر لمونځ قضایي ماښام سره کوم د ماښام هم قضایي له ماخوستن سره نو دا یې ښه طریقه ده که نه بهترین طریقه ده چې لمونځ قضایي راوړه چې کله د قضایي وخت قضایي راوړه امنیت د هماغې منځه کوه مشکل نشته بل پوښتنه ده وی چې ورور مې ده چې کوډ یو جادو را باندې کوي کور مې هم ورته پرېښودلو یو څو میاشتې مې کور ته خپلوان نه راتله ښه هر څه یې ټیک ټاک و خو اوس چې بیا راشي نو بیا حالت خراب کړي ډېر تاوانونه یې را رسولي دي وی ژړا ته یې راوستي وی د دې علاج راته وښایي چې څه وکړو ډېر له خلکو تنګ راغلي دا وظیفه د سهار او ماښام درې کرتې کوي کابل احبار سے مبارک کوئی که چېرته موږ دغه ارکاز نه کولی کابل احبار سے د یهودو عالم و بیا مسلمان شو نو به یهود خو ډېر کینهګر خلک دي وایي که څوک دا دعا ما نه وی ویلې نو زه یهودو به ما نه په جادو باندې خر جوړ کړی وی اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر یا بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ بیا ولې بیا مشت بیا ځان سره ثابت ولیکي او بیا ځان سره درې سر او درې کته مخام یادونه بخلاصي اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ. مننه شیخ صاحب. راځو سویس نه پوښتنه دا وایي چې ملګری مې هېڅ نه وه لمونځ او عبادت نه کوي نو زه کولی شم د الله په خاطر دې سره ملګرتیا پرېږدم؟ بالکل یې کولی شي دا ستا نیک عمل الحب فی الله والبغض فی الله همدې له وایي. بل ورور له غزني پوښتنه رالیږلې وایي چې زمونږ د کور خوا کې 2 سپیان دي نو موږ ورته ډوډۍ یا غذا اچوله اوس بلد شوي دي نو د اذان په وخت کې شور کوي یا کوکي چې وایي که نه چغې چې کوي نو خلک راته وایي چې دا مړه کړه نو دا خو ګناه نه لري ځکه دا خو هم د خدای موجود دی. د خدای موجود خو مارم د خدای موجود خو لړم هم دی دا ضروري چې د ځان پېښې کې ما خپله کله غوسه راشي چې ما چې ټوپک ورغولې سر یې ووله پوه نه شوې خو زه مړه کوی مه پرېږده چې همداسې الله دې په خپل غضب بغده کې د حزبي دا همداسې کې د ارامیان دي دا یهودان دي د حزبي اذان پېښې کوي نو وجل یې څه کوي تال تاوان چې دوه نه رسوي وجل یې مه کوه او بس لګیا به اذان خاص لاسپیکر خلک کوي خلک یې اوري د اواز چې لږ ټیټ یې خلک نه اوري څوک پې مه خرابوه. بل ور پوښتنه شیخ صاحب کله چې زه کابل څخه راځم نو ډایرک عمره وکړم وایي دلته 2 میقاتو په منځ کې اوسېږم یو طرف طایف دی او بل طرف ته جده نو زه څه وکړم چې ما نیت جدې څخه کړی که آیا
زه اتاق ته راتلی شم که نه یا سامان یو ځل راوړم بیا جدې ته لاړ شم. نو جدا خو چې د حرم نه خارجه ده البته دې کې مذهبونه دي جناب سیرت سے مبارکه بعض علما د جدې نه نیت نه صحیح کېږي متوجه د چې لاړ شي دغې ته که طایب ته تللی شي خو هلته لاړ شي ذات قرن ته او که هلته نه تللی شي بیا تنعیم ته دې لاړ شي تنعیم نه دې بیا عمره راوتړي دا ښه خبره ده افضله خبره ده. بل ورور له هلمند څخه پوښتنه ده سلیم صاحب دا وایي چې د نظر او سحر جادو لپاره د مخنیوي لپاره به کوم آیاتونه او دعا راته وښایي. قل هو الله احد درې کې ضرورت کرتی چې کله وده کېږي قل اعوذ برب الفلق درې کرتی کله چې وده کېږي قل اعوذ برب الناس درې کرتی. پیغمبر علیه السلام مبارک به دا درې صورتونه نه قضا کول په ځان به داسې چوپ کړل لاسونه باندې به چوپ کړل بیا به د لاسونه پرې خپل غون بدن باندې استیرول متوجه او چې کله به ضعیف شو بیا به حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارک ویل او هغه مبارک بدن باندې تیرول. دا د سحر او نظر او د هر مرض دپاره دوا ده چې یقینا عقیده صحیح مشکل حل دی. بل ورور پوښتنه له جرمني څخه راغلی وایي زه چې اسکار ډېر کوم بې حسابه اوس یې دلته نشم ویلی وی د مولوي صاحب څخه اجازه غواړم او د صورت واقعي سوره یاسین او ملک صورتونه وایم وایي چې شیخ صاحب اجازه راکړي چې برکتي شم. بلکل ورته اجازه ده او مبارک دې شه خدای دې برکت درله نور هم درکړي. د ورور پوښتنه ده چې د خولۍ څخه بغیر لمونځ کېږي که نه او بل چې کالي د کار وي په رنګ بازار او مجلس ته پکې نه ځي یعنی بل مړي ژوندي ته په هغې کالو کې نه ځي په رنګونو باندې ناولي وی په دې کې لمونځ کوي خو عادت هم پکې نه ځي وی دې سره لمونځ کېږي که نه مکروه دی. پرون دا مسله شرع وقاع کې تېره شوه طالبانو ته درس تدریس کوم الحمدلله دا مسله تېره شوه چې سرتور سر لمونځ کول مکروه دی. په هغه جامو کې لمونځ کول چې کار پکې نه کوي او بل چا پکې نه کښېني یا خدای له پکې ودرېږي مکروه دی. ښه خبره ده چې سر به پټ کړي او ښایسته جامې به واغوندي لمانځه ته چې رب العالمین دې لمونځ قبول کړي متوجه. جناب سره چې دا خو بعضې وخت کې ضرورت وي که نه دلته مولوي صاحب مبارک راغی ډېر مشر ملا و ما ته ویل چې دا ستا مقتدي خو مولوي صاحب یو مخالف نه په سره وي که نه نو ما ورته ویل ما دومره کار پرې کړی دی چې دومره مې مانځه له متوجه زموږ جماعت الحمدلله همیشه ډکي چې ما مانځه ته مقتدیان متوجه کړي دي و ده باندې ته که خولۍ فرض کړي یا واجب کړي یا سنت کړي یا مستحب کړي یو شی پرې لازم کړي چې دا خولۍ په تا ده اخوانان د وظیفې نه راشي د ریشې اغوستي متوجه د کابل خلک سره هر لباس خپل لباس وي لکه اکثره خلک په دا زموږ ستاسو لباس خو افغاني لباس دی یو لباس چې دی دا خارجي لباس لکه مصر خلک د ترکیه خلک ټول د ریشې اغوندي د کابل خلک اصله نو دا چې ته ورسره دي ولې چې خولۍ نه دی او دا ورته چې خولۍ نه باندې مکروه دی هغه وایي چې کور ته لاړم وایي سره بیخي کوي نه څنګه وظیفې ته راشي دا چې مونږ دې وکړي ما دا د خوست ما دا څه خو نه چې خوست کې خلک پګړۍ واري یا ما ورته پګړۍ وهو ملا نه یو که نه نو هغه خو کار نه راشي خو اران ضرورت وي دلته مانځه وخت یې اذان چې وشي فورا زه دا لمونځ به وکړم بیا به کور ته لاړ شم نو خو سم ده چې د ریشي چې کور ته لاړ د ریشي وباسي شیطان ورته مړه کړل ته کور کې وکړه جواب ته نه پاتې شي متوجه ډېر د دین چې دی الدین یسرن په دین کې اساني ده پیغمبر د خدای وایي ځان د بني اسرائیل مه جوړوئ چې هلته غوا به چې دا به کوم هسې غوایي او دا به سپینه وایي که زیړه به او رنګ به څنګه اکثر کار به کوي که نه هغې وایي فشدد فشدد الله علیهم او اوس به سختي کوله الله پرې سختي راوسته که چېرې غوا یې لاله کړی وی هغه خپل هغه مړی خود هغې وخت خبره نه وه که نه دا کیسه ده. بل ورور پوښتنه شیخ صاحب د سوره اخلاص کې د الله الصمد ذکر ډېر ویل وایي چې ما اورېدلي چې خلکو ته تاوان رسوي او یو ملا صاحب ویل چې 1 او 2 ځلې یې ووایي نو تاوان لري او د نورو ذکرونو اجازه هم راته راکړي. الله صمد طریقه ما ښودلې وه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله صمد 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 چې سل کردي پوره شي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد په دې طریقه زر پیري سار مانځه پسې وایه جمله مصیبتونه او غمونه به خلاصې ده فقر به د خدای په قناع بدل کړي که نه مصیبت به د خدای په نعمت بدل کړي او دغه ملا صاحبان نه دي قربان شمه دو ته زبان سلامي دو ته السلام علیکم ورحمت الله ذکر کې څه نقصان دی ذکر کې ثواب وي. بله پوښتنه شیخ صاحب ما ځان سره نظر نیولی و یا عهد مې کړی و او نظر مې نیولی و چې زه به خپل جایداد خرڅوم
خو زه اوس زه قرضدار هم یم خو زه حج ته ځم شیخ صاحب. نو قرضدار مې وایي چې ستا حج نه کېږي چې تر کومې ستا قرض نه اخلاص شوی. اول دې قرض ورکړي بیا دې حج ته لاړ شي. قرض ضرور دی د حج نه. دا د بل چا حق دی. ښه بل پوښتنه ده وایي ښځه مې د سینې کینسر وه 50 لکه څخه زیاتې پیسې راڅخه لاړې او ډېر مصرف مې پرې وکړ خو یو کس 1 لک لارې ما ته چا رالیږلي خو وروسته خبر شوم چې هغه د سود پیسې وي. نو آیا زه دغه پیسې څنګه کړم چاته یې صدقه ورکړم که نه کوم مشکل نه لري؟ نه صدقه چې خو د هغې دا یو مسله ده زموږ ستاسې فقهاو لیکلې ده او حدیث کې هم راځي چې په تبدل د ید سره تبدل د ذات راځي. دا مسله باید یاد کړي ورونه. څه مطلب؟ پیغمبر علیه السلام ته صدقه خوراک حرامو. صدقه څه حرامو. حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام یو وینځه وه. هغه ته چې حلوا راوړه نبي علیه السلام ورته په خپله خدای موږ ته نه راکړي. هغه وایي د خدای پیغمبر دا صدقه ده په تاسې حرامه ده. صدقه په اهل بیتو حرامه ځکه اهل بیت پاک خلک دي. صدقه د مال خیره دی. نو دا ویل تاسو باندې حرامه ځکه تاسو نه درکوم. غیر ولکي صدقه ولنا هدیه. تا د پر صدقه ده موږ د پر هدیه ده لکه تحفه په شکل موږ ته راکړه. نه نو په تبدل د ذات سره تبدل د ید سره تبدل ذات راځي. دا هغه چې تاله رالیږي پوه نه شوې هغه مشکل کې هغه نشته خپل استعمال کړه. بل ورو پوښتنه شي او په سود خوندې رالیږلي هغه همداسې تبرعن رالیږلي. بله ورو پوښتنه ده که چېرته د یو چا کاکا مړ شي او د هغه ښځه لیور او لیورزۍ دواړه ولري نو آیا د دې نکاح په دې دواړو کې له کوم یو سره جایز ده؟ یو سړی ورور یې وفات شوی وه هغه ښځه یې پاتې وې. دا خو پښتنو کې دا رواج دی چې ښځه یې کونډه شوه د خدای په غم اخته شوه یا به هماغه ورور یې کې یا به هغه د هغې په زوی کې. دا ټولنه چې دا د افغاني ټولنه د الله دوله هدایت وکړي ښځې لکه خرې او غواګانې خرڅوي قسم چې په متوجي 10 لکه روپۍ ویې راوړه. هغه ښځه چې کونډه شوه بیا د هغې کیسه څوک نه دي. بیا ښځه چې ده یا به لیور کوي دا پې لازمه ده. طلاقه شوې ښځې کونډه ښځه شریعت کې خپل حق لري. اوس خو انشاءالله د امیرالمؤمنین فرمانونه داسې دي چې ټول ښایسته ښایسته دي خو چې څوک یې ومني او عمل پرې وکړي او شکر د دې نعمت وباسي. کنې په دې شکر چې ونه باسي د خدای په غضب خلک اخته دي. الله دې موږ تاسو ته د شکر توفیق راکړي. جناب ستر صاحب موږ د افغانستان کې الله پاک ګوره څومره ښایسته امنیت راوست څومره شریعت راوست. د فرشتو نظام دی د فرشتو نظام دی یقین وکړه ځکه اختطاف ختم شو غلا ختمه شوه لږه لږه غل خو امریکا کې هم کېږي قتل ختم شو متوجي په لاره به روانې ته په دې خپل قلم د خلکو دغه تلیفون مې لاسه نیولی او تلیفون باندې خلکو واغست. اوس ګرځه که نه نر چې شپې هم ګرځه د ورځې هم ګرځه یو طالب ولاړ دی په چک پین کې او سلام درله کوي د چي ست هم درله کوي که نه. نو موږ او تاسې ناشکره خلک یو جناب یې سیرت صاحب د افغاني ټول دا افغانان دي ما په تقریر کې ویلي ما ته متوجه بله مې چاته ویلي دا زموږ ستاسو افغانان ډېر ناشکره خلک دي. د دې ناشکرۍ د وجې نه خدای ته پاک نظامونه واخلي بل پې راولي بل تې واخلي بل تې به راولي یو د بل نه بیا وراني. اوس دا نظام راغلی ښایسته نظام دی سړکونه جوړ شو اختطاف ختم شو غلا ختمه شوه دغه پوډریان به دومره دلته پراته قسم په خدای که موږ ته سپلۍ پخ پکولی شي لاړه ختم شو. نو دا ټول شیونه چې دي جناب شریعت صاحب په شریعت په چوکاټ کې ورو ورو به حل کېږي انشاءالله او هاتم دي افغانان دې شکر وباسي او په کونډو دې ظلم نه کوي قسم چې په کونډو ظلم وکړي چې خدای دې دوزخ ته ویسي. او غالبا دا ورو پوښتنه د امیررحمان له کندوز نه رالیږله بله چې تاسو شیخ صاحب چې د کاروبار پرمختګ لپاره هغه د موسی علیه السلام دعا او درود شریف چې یو ځای ویل کېده نو د هغه اجازه به ما ته راکړئ او سهار ماښام اذکار اجازت هم راکړئ. سهار او ماښام اجازت د هغه اذکار هم کوه وروره او د موسی علیه السلام دعا چې ده سل کتې درود چې مخکې سل کتې شاته منځ کې ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. دا خبره خو موږ تاسو کړې وه بعضې خلکو تعداد پکې بیا راوستی دی شمار د جمعه څو ورځې ده هفته څو ورځې ده دا ولې ورځ شوه علاوه ولې ورځې کړې ولې 15 نه وه ولې شپږ نه وه ولې 8 نه وه
دا بعضې خلک تعداد باندې اعتراض کوي چې دا پکې 500 پکې چا راوستي دا 100 پکې چا راوستي دا رسول الله پکې راوستي دا پکې خدای راوستي میاشت چې دا 100 ورځې 150 ورځې کال څو ورځې 300 شپې نو لنډې که کنه دی ته لنډ که دا تعداد ته ختم که دا خلک خبرې غلطې دي دا تعداد په ګوره د حرمت ورځې بیلې دي شپه بیله ده ورځ بیله ده متوجه تعداد د هر شي کې چې دی مشایخ وشي یو شي دپاره تعداد ټاکلی علماو کرامو اوس مثلا زمونږ استاد چې حج ته لاړ شو حج کې مزدلفه منا کې داخله کړی 2 کیلومتره دا مخکې خدای داخله کړي د پیغمبر داخله کړي منا د حدود بیل دي د مزدلفې بیل دي لیکن اوس علماو چې لازمه ګڼلې ده مشایخو لازمه ګڼلې ده چې خلک ډیر شو اوس په مینا کې خلک نه ځایږي راځه مزدلفه کې داخله که ځکه مزدلفه کې شپه یو شپه تېره شي مینا کې 3 شپې راځي که نه یا 2 شپې راځي نو دا خلک چې دي دا د خدای اعتراض کوي دا په پیغمبر اعتراض کوي دا په دې مشایخو اعتراض کوي اعتراض خپل ځان ته راځي دی نو تعداد چې دی په دې اذکارو کې دا مشایخو معین کړی دی باید هماغه تعداد باندې وشي هغې کې اثر وي بله پوښتنه د سعودي نه راغلی شیخ صاحب دا وایي چې یو کس ډېر قرضداری شوی وایي چې پیسې ګورم پیدا کوم خو ورکوم خو خبرې راته کوي نو آیا دا قبلېږي که نه چې پیسې پیدا کوم ورکوم څوک خبرې راته کوي خلک ورته خبرې کوي د خلکو خبرو پسې مه ګرځه خلک خدای پاک نه مني خلکو پیغمبر د خدای نه مني خلکو اصحاب کرام نه مني ښه نو خپل کار کوه او بله دا چې یو قرضدار ورته ووایي چې را روانې هفتې ته به پیسې درکړم خو هغه ورته ټینګ چې طلاق وغورځوه وی دا ډېر تنګ کي او دوی ویل چې صحیح ده نو آیا طلاق شوی دې طلاق معلق وي که ستا په دې هفته کې طلاق دغه پیسې ورنه کړې تعلیق د طلاق دی وکړي یوې هفتې پورې او ور دې نه کړې ښځه باندې طلاقېږي خو طلاق بیا په درې قسمه دي یو طلاق رجعي دي یو طلاق مغلظ دی یو طلاق باین دی ستا طلاق پورې فرق دی که طلاق دی ویلی نه شي ښځه راباندې طلاق کوي بیا په یو طلاق طلاقه ده تعداد یې پکې نه ذکر کړی بیا د خپل ښځې ته رجوع کې مشکل حل کړي بل پوښتنه شیخ صاحب چې شیخ صاحب ویل چې ذکر کې اجازه نه وي خاص فضیلت نه وي نو موږ خو ذکرونه ډېر کوو په عموم کې ما او ښځې ته مې اجازه راکوي اجازه ده ورته موږ ته هم دعا پکې کوئ بل ورور پوښتنه دا وی چې څوک چاته پیسې په شراکت ورکړي 300 یا 350 لکه کالدارې نو کله چې دوی کله جدا کېدل نو دوی بیا سعودي ریال ته اړولي دي ځکه وی کالداره ډېره ټیټېږي نو دا صحیح دی بلکل صحیح دی چې توافق کې منځ کې مشکل نشته بل ور پوښتنه شیخ صاحب زما مور له ورونو سره ژوند کوي زه په خارج کې یم کله چې مور ته زنګ ووهم نو هغې را سره نه غږوي نور زه له مور سره خلاف نه یم له ورونو سره یم ما ته خو یې ګناه نه ده نه دلته کې ستا کې هېڅ ګناه نشته البته ورونو سره ته دغه مه کوه خلافت مه کوه ځکه دا خلاف چې دی پیغمبر علیه السلام یې که څوک د درېو نه پلو کې نه وساتي ډکي ایمان دې ویرېږي شفیق هاشمي صاحب هم د اذکارو اجازت غواړي شیخ صاحب شفیق هاشمي صاحب ته هم اجازه ده موږ دې په دعا کوي موثر دې دعا کوي دعا نه مهیر نه کړي بلې همداسې ده بله خور ده دا پوښتنې د شیخ صاحب وی کوي او چا پخوا ذکرونه ویلي وي یا یې کړي وي بې له اجازې نو آیا هغه قبول شوي ولې نه قبول شوي قبلېږي خو ثواب خو لري برکت منتها پکې نه وي بله پوښتنه ده چې ما ته د ټولو هغه اذکارو د کولو اجازه راکوي چې عام مسلمانانو لپاره د شریعت له مخې روا او مناسب وي تر څو یې زه په ډاډ او اطمینان سره ترسره کړم سبحان الله سبحان الله مبارک ته شه مبارک شه تعالی اجازه ده موږ د دعا نه موثره صبر نه کړي بل پوښتنه ده زه ارمان لرم چې مور او پلار مې حج ته لاړ شي خو هغوی سم اقدام نه کوي او دعا چې حج یې په نصیب شي نو دعا خو چې اوس ډوډۍ د مخکې ښه خورې نه نو دا به څنګه تله په نصیب نو څوک به ملامت کاڼي اخلي ځان پرې ولې ملامت چا چې د ابراهیم علیه السلام هغه غږ اورېدلی دی چې که نه چې راشئ حج ته راشئ هغه ځي او چا نه اورېدلی چې دا پیسې په دې سر ورمبارم کړي که نه او چې تیاره کې ممکن یې بېرته راکوزېږي دلته زموږ یو ملګری ما عمرې ته ولېږه پیسې مو داخله کړې شرکت کې کور ته کعبې ته ورسېد کعبې ته نه د کعبې نه مکې مکرمې ته ورسېد او په مکه مکرمه کې په کوټه کې ډزنګ شو ما ته زنګ راوشي بېرته مې مړه ما کعبې ته تللی نه شم او بس مړ کېږم او بېرته پیسې زما لاره ډي شي خو بېرته مې راولېږه شرکت والا مې بېرته راوړه
کعبې ته مکې ته ورسېد کوټې ته ورسېد کعبې ته لاړ نه شو خدای پاک چې نه پرېږدي چې خدای پاک دې نه پرېږدي که نه او ته په خپله هم نه دی خدای دې هم نه پرېږدي نو بیا څه لځې خدای نه غوښتې. خور پوښتنه ده زما په ژوند کې ډېر مشکلات دي شیخ صاحب. خاوند مې رامانې شک کوي، لمونځ کوم، ذکر کوم، تهجد هم کوم، ما ته اجازه وکړي او دعا راته وکړي چې الله مې دعا قبوله کړي. خداوند متعال دې د اجر ورکړي. شک په مسلمان ښه نه دی. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی زما خپلې ښځې سره څوک ونیو د خدای پیغمبره، سړی مې صحابي د خدای پیغمبر ښځې سره مې سړی ونیو. هغې ورته ویل من ګواهان راوړه والا حد فی ظهرک، که ته ګواهان رانه وړې ستا په بنا باندې به زه حد جاري کړم. حد فزق د دروغو حد د هر څوک په ښځې سره وړاندې چې ته به دا که نه تور به پرې لګوي نو تور لګول پرې یو د ګناو کبیره نه دا ده که نه چې وقصف المحسنات الغافلات هغه ښځو باندې تور لګول چې خپل ځان آخري باندې خبرې نه پاکې ښځې او غافلې ښځې ګناه نه پېژني او ته په زوره پرې دروغ تړې او شک پې کې دا حرام دی. بل ورور پوښتنه شیخ صاحب عجیب د دا وایي چې ما سره یو 4 کلن ماشوم و، دوکان څخه یوه ګوتمه او عینکې راخیستې وې. خوښېږي د ماشوم خوښېږي نو مزغلا شوه، وایي اوس یې بېرته نه شم وروړلی ځکه دوی بیا پولیسو ته وایي او ډېره غټه کیسه جوړېږي خارج کې. خارج کې نو کومه چې اسانه هغه د هغې قیمت بیه کړي هغه څومره چې قیمت دي که نه هغه سړی مسلمان صدقه دې ورکړي که مسلمان نه مخ ته یې ښایي. بل پوښتنه ده غاښونو ته پوښ ورکول څنګه دي؟ پوښ ورکول خو مشکل پکې نشته، د متأخرو علماو اجازه ورکړې ده. غاښ خو په دې خاطر دی چې رسب چې ته پرې ډوډۍ ښه معده کړي او ستا معده چې ده هغه د هغه سره هغه له نور امراض پکې پیدا نه شي. نو غاښ چې پوښ ورکړې او دس ورته وکړه پوه نه شوي او هغه خپله هغه ډاکټران یې ځي. پوښ ورکول په شرط کې هېڅ ګناه نه ده. بله ورور پوښتنه ده وایي که چیرې د یو انسان د مرګ خطره وي او بل انسان په لمونځ ولاړ نو لمونځ ورته پرېښودلی شي تر څو هغه د مرګ نه بچ کړي؟ مثلا یو سړی دی حافظ د قرآن دی وړوند دی په سترګو او را روان دی او لار کې کویا دی ساده یا دیوال دی په دیوال سره لګي مونځ پرېږده هغه اول د مشکل نه بچ که پس د هغې نه مونځ خو بیا کېږي. بلې خور پوښتنه له بغلان نه دا وایي چې ما ته د عسکرو اجازه راکړي چې په ټول عمر کې کامیاب اوسم او پلار مې د سرطان ناروغ دی د هغې لپاره هم ذکر راکړي. سورت فاتحه د 1 سل ښکارت یې وایي روزانه اوبه دې پیدا موي د سر سنت او فرض منځ کې البته په دې طریقه یې وایي او ما مشایخ خدا طریقه ښودلې. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امین. یو سل ښکارت دی وایي اوبه پیدا موي یو سل شپې پیدم کې سرطان نه مرطان ټینګېدی شي نه سرطان ټینګېدی شي نه بل مرض ټینګېدی شي ټول ختمېږي. بله پوښتنه زه په داسې کور کې واده یم چې همیشه پکې شخړې او جنګونه وي نو داسې یو دعا راته وښایه چې خپل کور او ارامه ژوند د خپلو ماشومانو خاوند سره وکړي. ماستان چې منځو کې سل پیرې به درود شریف وایي هر درود چې ورته یاد وي بیا به حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل 500 پیرې وایي ورپسې به بیا سل کړي درود شریف وایي الله نه دې سوال کوي خداوند مطابق دا مشکل حل کړي خو داسې نه دی چې ډاکټر پیشکاري ده څنګه هلته وي هلته سر د درد غلی شي هر شی وخت غواړي کل شی عنده بمقدار دی که نه ډاکټر دوايانې هم وخت غواړي شیخ صاحب نو خود کور ته درکوي. بل پوښتنه شیخ صاحب د ذکرونو اجازه غواړم او شیخ صاحب ته ووایي چې دعا راته وکړي حفظ مې هم شروع کړی دی درود شریف استغفر الله لا اله الا الله یا وهاب یونس علیه السلام دعا حسبي ربي مربي لا اله الا الله اجازه د دې ټولو غواړي ټولو کې ورته اجازه ده پابندۍ سره دی وایي داسې نه کوي چې یوه ورځ وایي بله ورځ نه وایي یو وخت وایي بل وخت نه وایي او دې له انتظار وباسي داسې نه ده چې دا ډاکټر پیشکاری ده هلته یې وایي او سر درزه دې غلی کړي هر شی په میقات سره کېږي په میعاد سره کېږي الله پاک د انسان ګوره څومره پیدا یې کړي که نه په ورو ورو غټ شي په ورو یو نیالګی چې موږ تاسو وکړو هغې ته خلک اوبه اچوي په هغې شنین شي هغه غټ شي بې میوه ونیسي داسې مه کوه چې سمدستي حسب ربي مربي دی او دښمن دې هلاک شو داسې نه کېږي وخت غواړي ډېر شي بله ته خو سمدا بجلیګر نه یې. صدیقي صاحب پوښتنه ده وایي زه عادت لرم شیخ صاحب چې استغفار درود لا حول ولا قوة الحمدلله لا اله الا انت سبحانك دا اذکار وایم ما ته او زما مېرمن ته بالکل اجازه ده الله مبارک الله دې برکت ورکړي.
قدرمن لیدونکو پوښتنې خو اوس هم دومره وي ستاسو پوښتنې دغه دی راسره دي او انشاءالله دا په بله خپرونه کې تر هغې د الله په امان